د بلوچستان ایالت د نورو منطقو سره سره د افغان کډوالو په پنډغالیو کې هم د زده کوونکو په ښوونځي کې داخلي په اړوند کمپین شروع شو چې په دې لړۍ کې د سرانه نوي افغان کډوالو په پنډغالۍ کې د سوسایټي ادارې په مرسته عوامي شعور بیدارولو او خپل کوچنیان په ښوونځي کې داخلولو دپاره لاروین وسو چې پکې په یو زیات شمېر د پنډغالۍ اوسېدونکو او کوچنیانو ګډون درلود چې په لاسونو کې کاغذي پاڼې نیولې ورباندې د علم د اهمیت په هکله شعارونه لیکل سوي وو. په دغه مهال د پنډغالیو مسؤل کس ظاهر پښتون وویل چې په دغه کډوالو په پنډغالۍ کې دا وخت 2000 زده کوونکي په ښوونځي او عالي لیسو کې زده کړې ترلاسه کوي چې نیم تعداد د الکوانو او نیم د جنکو دی چې دا د دوی د هلو ځلو نتیجه ده. ټول نړۍ کې افغانان و دې د علم حاصلولو ته ډیر ضرورت لري. نو زه بیا هم د حکومت پاکستان او یونیسیار مننه کوم، خو خوشبختانه زموږ د هلو ځلو په نتیجه کې چې هر کال موږ دا کمپاین کوو او خپل په پنډغالي کې کور پر کور کوڅه پر کوڅه باندې د رولمنټ کمپاین یا د جدید شمول په خاطر باندې دروازې ټکوو. د دومره نتیجه ورکړې ده چې یوازې زموږ په یو پنډغالي نوي سرانانو کې دا وخت 2000 زده کوونکي په 2022 تعلیمي کال کې په زده کړو بوخت وي او په دې کې نیمه انجونې دي او نیمه هلکان دي. دغه نوي د سرانان افغان کډوالو پنډغالۍ د کوټي چمن په لوی لاره باندې آباد ده چې دلته 15000 کور میشتي او شاوخوا 15000 آبادي لري چې دلته د خټو په جوړ کورونو کې افغان کډوال ژوند کوي چې د ژوند اسانتیاو څخه هم محروم دي. دغه کیمپ یو مشر محمد اغا اساقزي و وی ډیوا ته وویل چې د پنډغالۍ اوسېدونکو خپل بچان د علم په زیور شایسته کولو لپاره آماده دي خو عالمي ادارې د لړ سپان د دوی ولوري ته هم ورواړوي. 2022 کال کې لکه پخوا کلونه هم خپل کوچنیان خپل جلۍ و ښوونځیانو ته حاضر کوي و حاضر یې کوي نو خو چې دغه تعلیم نه وي تربیه نه وي خو هیڅ کله په یو سړي باندې یو شی نه جوړیږي. او بله خبره مې دا ده چې د پاکستان د حکومت او د ینسیارو څخه مې دا توجه ده خدای دې و دوی ته خیر ورکړي چې زموږ سکولو ته ډېره پاملرنه وکړي. د دغه کمپین په مهال په یو زیات شمېر کوچنیان هم سره راغونډ سوي وو چې په ښوونځي کې د داخلي اخیستلو په تمه وو. په دغه کوچنیانو کې اتل خان هم شامل وو. اتل خان وایي چې علم حاصل کولو پس د ډاکټر جوړېده غواړي. ما نوم اتل خان دی. زه غواړم چې سکول زه وایم چې غواړم چې ډاکټر سم خپل خلکو ته خدمت. دا وخت په ټوله پاکستان کې یو 50 د افغان کډوالو پنډغالۍ دي چې 12 پکې د بلوچستان ایالت کې دي. که څه هم دغه اکثره پنډغالۍ د یونیسیار لخوا تړل سوي دي خو اوس هم دلته په یو زیات شمېر افغان کډوال استوګن دي چې د ژوند اسانتیاو څخه محروم دي او هر وخت دغه افغان کډوال د عالمي ادارو څخه د مرستو غوښتنې کوي. نعمت الله سرحدي وی ډیوا چمن.